خبر د هلمند د بست تصدی تیر کال 22 میلیون افغانۍ ګټه کړې ده. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیو کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مو هرکلی کوم. د هلمند د بست صدی چارواکي وایي چې تیر کال 22 میلیون افغانۍ ګټه کړې ده. د هلمند د بست پنبه او نباتي غوړیو دولتي فابریکه تیر کال 2000 ټنه دانه لرونکي پنبه له کروندګرو پیرلې ده چې تر پروسس وروسته یې د محصولاتو بازار ته وړاندې کړې و. د یاد دولتي صدی عملیاتي مرستیال انجینر محمد حسن نیازی وایي چې تیر کال تولیدات څخه 22 میلیونه افغانۍ خالصه ګټه ترلاسه شوې ده چې په وینا کې له کنجاړي پرته یې نور ټول تولیدات پلورل کېدي. د دې وایي روان کال به له کروندګرو سره 4000 ټنه خامه پنبه وپیري چې په دې سره به یې د ګټې اندازه هم دوچند شي. د بست د پنبې او نباتي غوړیو دولتي صدی هر ورځ 10.5 ټنه غوړي تولیدوي چې ټول په یو ورځ کې پلورل کیږي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.